د هیواد د شمال په بیلابیلو سیمو کې د بادي برېښنا د سیستم لګولو چارې او سروې پیل شوې ده. بلخوا د چینایي شرکتونو له لوري په افغانستان کې د نورو کانونو د استخراج او د اوبو بندونو جوړولو خبر خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په افغانستان کې د چینایي شرکتونو د پانګونې خبر لرو، خو پیل په هیواد کې پر بادي برېښنا کوو. د هیواد د شمال په بیلابیلو سیمو کې د بادي برېښنا سیستم د لګولو لپاره د لومړنۍ تخنیکي سروې چارې بشپړې شوې دي. د سمنګان په بیلابیلو سیمو کې د بادي برېښنا سیستم د نصبولو لپاره د لومړنۍ تخنیکي سروې چارې بشپړې شوې دي. د اړوندو مسؤلانو په وینا په دې سروې کې د باد د شدت، جغرافیوي موقعیت، تخنیکي امکاناتو او د پروژې د عملي کېدو شرایطو ارزونه شوې ده. چارواکي وایي د سروې پایلې به د بادي برېښنا د پروژې د عملي پړاو د پیل لپاره بنسټیزه لاره هواره کړي او تمه ده چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سمنګان او نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د پاکي او دوامدارې برېښنا د برابرولو زمینه برابره شي. د اقتصاد وزیر د هانګ کانګ ګروپ چینایي شرکت له رئیس سره لیدلي دي. اقتصاد وزارت ډیره کړې ده چې په دې لیدنه کې نوموړي چینایي رئیس په افغانستان کې د بشپړ امنیت په ټینګښت د خوښۍ ښودلو سربیره په افغانستان کې د نړیوالو پانګوالو لپاره له رامنځته شوو اسانتیاوو څخه مننه کړې او ډاډ یې ورکړ چې د هانګ کانګ ګروپ شرکت د افغانستان د قانونو او د اوبو د مدیریت په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. ورته مهال افغان وزیر د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونې ته د هانګ کانګ ګروپ شرکت د لیوالتیا هرکلی او د هر ډول ملاتړ ډاډ یې ورکړ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.